دا غینه بد سوال یو زنانه کړی دی هغه دا دی چې یو سړی د ښځې سره زنا وکړي والعیاذ بالله آیا دا سړی بیا څه وخت بعد د دې ښځې د مور یا د لور سره نکاح کولی شي او که نه؟ جواب د دې مسلې دا دی وبالله التوفیق. اورنی خبره دا ساتل پکار چې زنا یو غټ جرم دی او په کبیره ګناهونو کې الله سبحانه تعالی دې موږ ساتي، الله سبحانه تعالی زمونږ د معاشرې زمونږ د قوم او د ټولو مسلمانانو د الله حفاظت وکړي. او په دې باندې سخت وعید راغلی په قرآن کې. الله سبحانه تعالی د خپلو خاص بندګانو صفات ذکر کړي، عباد الرحمن والذین لا يدعون مع الله إلها آخر، اغوی شرک نه کوي، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، پنا حق باندې څوک وجني نه، ولا يزنون او زنا نه کوي. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. او چا چې دا کار وکړو زنا یې وکړه په دې ګناهونو کې واقع شو نو دته به د ګناه انجام ملاویږي او هغه دا دی چې دی به الله سبحانه تعالی جهنم ته گذار کوي والعیاذ بالله. په دې مسله کې د علماو په منځ کې اختلاف دی. احناف علما دا وایي او حنابله دا وایي، کوم علما چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب دی او کوم چې د امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه دا وایي چې دا د سړي چې زنا وکړه د دې ښځې سره نو په ده باندې د دې ښځې مور او لور د دوه حرام شو. او هغه دا مسله دې لپاره بیانوي کوي که یو سړی راولګي د یو ښځې سره واده وکړي، نکاح ورسره وکړي، واده وکړي، نو د دې واده د لاسه دې نکاح د لاسه په ده باندې د دې ښځې مور چې هغه د خوښې ده او د دې ښځې لور چې د بل خاوند نه ده هغه به څه شو؟ حرام شو. دا د هغوی دلیل دی. دویم قول هغه د مالکیانو او د شافعیانو دی، کوم چې امام شافعي رحمه الله په مذهب دی، کوم چې امام مالک رحمه الله هغه دا وایي چې نه ده حرامه ده لپاره، ځکه چې د زنا کړې ده او په زنا سره نسبونه نه ثابتېږي. او الله سبحانه تعالی چې کومې زنانه ذکر کړي چې دا په تاسو باندې حرامي دي، نو هغه یا د نسب د لاسه حرامي دي یا د رضاعت د لاسه حرامي دي یا د پاک نکاح جایز نکاح د لاسه حرامي دي. یو سړی د ښځې سره واده وکړي، نکاح وکړي په شرعي طریقې سره، او یو سړی د ښځې سره زنا کوي، کوم ځای کې دا دواړه یو شان دي، نو په دې سره حرمت نه ثابتېږي. دې سړي چې زنا وکړه بیا څه وخت بعد توبه وویسته، نه یې دې ویستې، خو د دې ښځې مور یې وغوښته یا د دې لور یې وغوښته، نو هغوی چې ډوله جایز دي. او صحیح خبر هم د دوی ده، ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله دا مسله بیانوي په یو کتاب کې، نو بیا وایي وهذا من غرائب العلم ان يجعل السفاح كالنکاح. وی ناشنا علم دی او ناشنا مسله بیانه شوې ده چې نکاح او زنا دي یو شان شي. ځکه شیخ رحمه الله بیا وایي وهو من اضعف الاقوال، دا کمزور قول له انتهایی، کوم چې د حنابلو دی او کوم چې د احنافو دی. نو صحیح قول د دې مالکیانو دی او صحیح قول د شافعیانو دی چې د هغوی سره دلیل په دې باندې مضبوط دی. او په دې کې رد دی په خلکو باندې کوم چې زموږ مبارک وي چې دا د امام احمد بن حنبل رحمه الله په مذهب دي او څوک وي د امام شافعي په مذهب دي. الحمدلله موږ د محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم په مذهب باندې او دا امامان او دا علما ټول زموږ مشران دي. دې ټولو خبره په سر سترګو، خو چې چا سره دلیلي دا خبره زوروره ده، د دې دلیل له لاسه زوروره ده. دا نه چې د بل خبره چې کمزوري دي د دې سره زموږ ذاتیات دي، دا خبره کمزوري ده د دلیل د لاسه، او د دې زوروره څه د لاسه؟ د دلیل د لاسه. والله اعلم.